تاسو ګورئ چې د ډېرو خلکو زړونه د پرونه راسې زخمي دي. د پېښور په دماکه کې چې په پولیس لاین کې شوې ده، نو د دې تعداد 15 ته د مړو ورسېده او نورم په بره کار روان دی. د 400 نه سیوا کسان زخمي دي. بنده سوچ وکړي ځان سره چې دې څه ګناه کړې وه چې دې مړه شو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې وختونو کې به داسې وخت راځي چې قاتل ته به دا پته نه لګي چې ما دا قتل ولې وکړو، او دا څوک چې مړ شوی دی مقتول، نو ده ته به هم پته نه لګي چې زه ولې مړ شوم. دې غریبانانو خو خپله ذمهواري پوره کوله او په جومات کې مونځ کاوه. تاسو په رب یقین وکئ چې د هغې هغه امام هم الوتی دی، د هغه هغه مخ په وینو سور دی، لت پت دی، او د هغه هم جنازه شوې ده. که دی قبر کې الله رب العالمین ته فریاد وکړي چې الله ما څه ګناه کړې وه، یا د قیامت په ورځ باندې د الله دربار کې حاضر شي چې الله زما کومه ګناه وه، ما خو مقتدیانو لمونځ کاوه، د خلکو خو تا ته سجده لګوله، الله دې څه ولې دا ظلم وشو، دا زیاتې ولې وشو؟ نو ډېر د ظلم او د بربریت سره مخامخ یو، تپوس نشته دی. نو د صبر لار به اختیارو. د ډېرو خلکو زړونه به زخمي. په دغې دوران کې د ډېرو خلکو به کور ته د تلو چوټي وه چې تاسو به کور ته ځئ، او ډېر خلک به داسې وو چې هغه به په دغه ورځ باندې دلته ډیوټۍ له تلي وو. ما د یو ماشوم ویډیو کته، یو پولیس والا بار خپل ماشوم موټرسایکل ودرولی دی او هغه ته وایي چې بچې زه جومات ته ځم، په منډه مونځ کوم او بیا راځم. هغه بدقسمته چې دننه لاړ نو هغه پکې هم شهید شو، والوته. هغه ماشوم بار چغې وایي چې اوس ما بابا څه شوې؟ وړوکی ماشوم د 3 کالو. د بنده دا زړه ودردېږي په دې حالاتو باندې، چېرې ده څه کوو، خو په جومات کې مونځ کوو که نه. نو ډېر د ظلم سره مخامخ یو. افسوس چې دا د سرو سپینو نه ډک وطن دی، خو دې ته صحیح حکمران نه دی میلاو شوی. ځکه خو مونږ سوځو، او بیا د پښتون دا وینه چې ده نو دا ډېره زیاته ارزانه ده. د دې په عوض کې به بلاره ډالرې میلاو شي. دا ډېره ارزانه وینه ده. تاسو په رب یقین وکئ که چېرې دا واقعه په یورپ کې یا په مغربي ملکونو کې شوې وی، نو دنیا به ورانه شوې وه. هلته به جنډه سرې نګون وه، هلته به د سوګ اعلان کېدو. خو دلته چا ته پته نشته دی چې څه چل شوی دی، د چا زړه ته درد رسېدلی دی، څوک خفه دي. الله رب العالمین دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او د ظلم سره مخامخ یو، د ظلم نښه او نشانه جوړېږو.